کورنیو چارو وزارت د زمري 24مې د فتح ورځې په مناسبت ستره حماسي لمانځغونډه ترسره کړه. تر څو چې دغه سپین بیرغ ځلیږي او رپیږي، تر څو چې دغه سپین بیرغ ځلیږي او رپیږي، تر هغې به د دین دښمن ځورېږي او رپیږي. او طالبه ته خبرې چې د څومره لوی سړی، طالبه ټول جهان درنه ډارېږي او رپیږي. طالبه ته خبرې چې د څومره لوی سړی، طالبه ټول جهان درنه ډارېږي او رپیږي. او دا لویه کامیابي د هغې کونډې مور دعا ده، مدام چې د ورک زوی پسې ژړېږي او رپیږي. استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څه عظیم افتخار دی د بریاو تکرار دی، څه عظیم افتخار دی د بریاو تکرار دی. مبارک مبارک استقلال. د زمري په 24مه د امریکایي ښکېلاک پر وړاندې د فتح او بریا د ورځې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت په مقر کې ستره او پرتمینه غونډه ترسره شوه. په مراسمو کې د اسلامي امارت د ځینو لوړپوړو مشرانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د معینیتونو محترمو معینانو، د خپلواکو ریاستونو رئیسانو، د کورنیو چارو وزارت اړوندو بېلابېلو قطاعاتو او قمندانانو، منصوبینو، د اتلو شهیدانو ورثاوو، یتیمانو، د ښوونځیو زده کوونکو، قومي مخورو او د بېلابېلو اقشارو استازو ګډون کړی و. غونډه د ځانګړو نظامي مراسمو په ترڅ کې د اسلامي امارت د سپېڅلي بیرغ په پورته کولو او مسؤلینو ته د قطاعاتو د تقدمې په وړاندې کولو سره پیل شوه. افغانستان د اسلامی امارت د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال محترم محمد نبی عمری، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا توغوچت بوي سپین افغانستان د اسلامی امارت د بیرغ د پورته کېدو د احترام لپاره مخامخ له سلا سره سلام کوي. ویاړونه اوري په مندارۍ سره ټول د ستوري، هسکې د غرونو په سرونو ګوري، سپین تور زموږ په مخې لیږدي د توحید پاک توري، په رڼاګانو یې پوښلي سیوري، شتون یې صفونه له درزونو ژغوري. تل دې وي د صحابه و یادګار سترګو کې ځل د وقار زموږ د قوه. محترم مولوي صاحب، د افغانستان د اسلامي امارات د بیرغ د پورته کېدو دپاره اجازه ده. درومي ورغ ورغ لاندې تر سپین بیرغ، درومي ورغ ورغ لاندې تر سپین بیرغ، لاندې تر سپین بیرغ. نظام ولس وحدت ساتي د ایثار لښکرې دین د اسلام، ځلانده مرام سپېڅلی نظام لري ګام په نعره تکبیر، نعره تکبیر. غونډې ته د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محترم مولوي محمد نبی عمري ارزښتناکه وینا وکړه او ویې ویل: د اشغال خاتمه د عظیم مبین فتح
چې 24م دیاست دی دا د ټولو شهداو ارواحو ته اولا بیا د اسلامي امارات مشرتابه منصبینو بلکې ټول عالم اسلام ته مبارک وي لله الحمد په دې عظیم نعمت باندې موږ الله نازولی یو دا تر قیامته د موږ نه دا نعمت څوک نشي اخیستی په دې معنا باندې چې دا فتح الله موږ ته راکړې ده د کفر او د هغې محامینو په مقابل کې دا تاریخ د موږ نه څوک نشي اخیستی دا الله تعالی موږ ته راکړی دی الحمدلله خو یوه توصیه مې مجاهدینو ورونو ته ده د موږ مشران هم همیشه دا توصیه کوي یو چې په ځان باندې مغروره نشي دوهم خدای نخواسته بد اخلاقه نشي خائن نشي مفسد نشي او د ولس سره هغه ګذرا وکړه چې کوم سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سیرت د خلفای راشدینو دی خدای ته مې امید دی دا نظام به بقا مومي دا نظام به دوام کوي دښمنان به انشاءالله پښو ته رالویږي او که چیرې خدای نخواسته دا غلط صفتونه موږ په ځان کې پیدا کړل بیا نو د ماتې انتظار کوه خدای دې ونه کړي بیا به لار د موږ نه هم غلطه وي همداشان د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معین محترم مولوي عبدالله مختار هم په خپل وار سره د یاد ویاړمن تاریخي مناسبت اړوند وینا وکړه زیاته یې کړه چې موږ او تاسو په تشو لاسونو الهي نصرت د وینو او اندامونو په نظرانه کولو او افغان مجاهد ولس په پراخ ملاتړ سره دا ویاړمنه فتحه ترلاسه کړه د دې ویاړلې او تاریخي ورځې مبارکي د افغانستان ټول دینفعال او جهاد فعال ولس خصوصا د ویاړلو شهیدانو ویاړلو کورنۍ ته خصوصا هغو مجاهدینو ته چې 20 کالې د اشغال په مقابل کې نه ستړې کېدونکې مبارزه وکړله د دښمن مرمیو ته یې خپله سینه سپر کړله هر نوعه قرباني یې وګاللې حسرتونو زندانونه تکلیفونه هغه یې برداشت کړله خو د دښمن ارادو ته تسلیم نه شوله هر څومره چې دښمن وحشتونه فري کړله خو د دوی ارادې ورځ تر بلې پیاوړې کېدلې هر وخت چې دښمن چې څومره زورونه راوړله هغومره د هغوی غیرتونه لوړېدله هغو مجاهدینو ته چې د زندانونو په غېږه کې هر نوعه وحشتونه په خپل وجود باندې ومنل خو بیا هم د دښمن ارادو ته تسلیم نه شوله او خصوصا د اسلامي امارت زعامت او مشرتابه او ټول قیادت ته دغه ویاړلې ورځې مبارکي وایم الله جل وعلا شانه د مجاهدینو د جهاد او د قرباني په مټ او د شهیدانو د شهادت په برکت باندې نن د داسې ورځې خاوندان یو چې په ټول افغانستان کې اسلامي توغ بلنده په ټول افغانستان کې د اسلامي نظام حاکم ده او په ټول افغانستان کې د شهیدانو ارمانونه ممثل او ممحق دي الله جل وعلا شانه د شهیدانو د قرباني په مټ باندې نن داسې نظام راوستلی ده داسې خپلواک نظام ده چې د ټولو تیر شوو ویاړلو تاریخونو بیا اعاده ده داسې خپلواک نظام ده چې د راتلونکو لپاره د ټولو ارمانونو لپاره انشاءالله
موږ اراده لرو چې هغه به فجای شي او داسې اسلامي نظام ده چې د ټول امت مسلمه دپاره د امید او د هیلو مرجع ده. الله جل وعلا شانه دې دا ویاړلې ورځ تل تر تله لري او الله جل وعلا شانه دې دا اسلامي توغ د افغانستان په خاوره باندې د تل دپاره رفانده لري. د غونډې په یوه ځانګړې برخه کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د اعزاز د ځانګړیو ډالیو ورکولو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو یتیمانو او ښوونځیو زده کوونکو ته د درناوي او عزت په موخه د کورنیو چارو وزارت له لوري ځانګړې ډالۍ هم وویشل شوې. عجب رسمی بنا کردن به خاک و خون غلطیدن، عجب رسمی بنا کردن به خاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند آن یاران پاک طینت را. امروز با مناسبت 24 اسد روزی است که نماد استقلال، حریت، آزادی، همبستگی و اخوت ملت با نجابت افغانستان است. این همان روزی است که پرچم سفید توحید، پرچم اعتدال، پرچم اخوت و وحدت، پرچم استقلال و آزادی بر فراز نیلگون آسمان فضای سرزمین و جغرافیای مقدس افغانستان که به سرزمین فاتحین و غزات معروف است و مشهور به قبرستان امپراتوری هاست، امروز همان روز است که 4 سال قبل همین بیرق توحید، همین بیرق عدالت و استقلال و آزادی بر فضای نیلگون افغانستان به اهتزاز آمد. در مقابل روز شکست باطل، شکست شالگرای صلیبی که به غرور خود آمده بودند و می‌خواستند که یک ملت آزاد و قهرمان را تحت استعمار خیش درآورند، ولی الحمدلله توسط فاتحین و غازین این سرزمین، علما، مشایخ، مجاهدین و همکاری‌های بی‌نظیر و بی‌مثال ملت مسلمان افغانستان، این امپراتوری مستبدد و ظالم و مستکبر به زانو درآورده شد و بیرق‌های پلیدشان به خاک مالیده شد. در مقابل بیرق اسلام، بیرقی که نماد آزادی، نماد فتح، نماد اخوت، نماد استقلال، نماد عدالت، دور شدن ظلم و استبداد و بربریت، انشاءالله امی بیرق به اهتزاز آمده. امروز وزارت امور داخله و رهبری محترم وزارت داخله به خاطر ارجگذاری از همچنان ایام ملی و تاریخی که ثبت تاریخ زرین ملت افغانستان در تاریخ زرین به اقلام ورقی تاریخ، به اقلام زرین نوشته خواهد شد. د ګډونوالو له منځه سیاسي څهرې او جهادي شخصیت مولوي عبدالسلام ضعیف هم غونډې ته وینا وکړه. نوموړي له کورنیو چارو وزارت مننه وکړه چې د زمري د 24مې په مناسبت یې ستره لمانځغونډه را بللې ده. هغه د ازادۍ په لار کې د مجاهدینو سرښندنې وستایلې او د ملتونو په سیاسي بیدارۍ یې هراړخیزې خبرې وکړې. تر ټولو وړاندې د کورنیو چارو رهبري ته او راغلو میلمنو ته د افغانستان د اسلامي امارت قدرمنو، واکمنو او مسؤلینو ته د اسد د 24مې د فتح مبارکي وایم او خدای تعالی جل جلاله دې دا ویاړونه تل وساتي. موږ چې کله د دې لمانځنه کوو چې ولې موږ د اشغال مخالف یو، ځکه چې اشغال زموږ عقیدې ته تاوان رسي، زموږ مځکې ته تاوان رسي، زموږ مقدساتو ته تاوان رسي، زموږ معدن او شتمنیو ته تاوان رسي او بالاخره زموږ خپلواکي د بین وړي. الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ دا تاریخ نه لرو. افغانستان کې استعمار نه دی راغلی، اشغال راغلی دی خو استعمار نه دی راغلی. د استعمار او د اشغال په مابین کې فرق دا دی چې د اشغال په مقابل کې جهاد روان وي، جنگ روان وي، هغوی آرام ته نه پاتې شوي، هغوی کاملا کنټرول پر هغه ملک باندې نه یې راوستلی.
او هغه دوی د هغه جغرافیه هغه منطقه د ځان جز نه یې ګرځولې. اما استعمار برعکس دی، هغه په هغه ځای کې کامیابه سوي، لکه په هندوستان او پاکستان او په نور ځایو کې چې انګریزان کامیابه سوي وه، هلته د دوی حکومتونه وه، د دوی اراده چلېدله او ټوله د دوی کنټرول. په افغانستان کې استعمار نه دی راغلی، خو موږ د اشغال دپاره خپله مبارزه هر وخت باید وستایو او د دغه ازرارو څخه ټولنه باید پوه کړو چې موږ د اشغال په مقابل کې ولې جنګېږو، موږ د اشغال ولې نه غواړو، او د اشغال تاوانونه ټولنې ته، اخلاقو ته، دین ته، مذهب ته او ارضي تمامیت ته څه شي دي. نو خدای تعالی جل جلاله دې د کورنیو چارو رهبري ته خیر ورکړي چې دا په مینه غونډه یې رابللې ده او دا خپل ویاړ او خپله قرباني چې د افغانستان د مؤمن ولس، د حافظانو، طالبانو، علماو، شهیدانو، فدایانو په وینو باندې راغلې ده، دا د تل لپاره یاد وساتو او قدر یې وکړو. د هیواد د علمي او اکاډمیک ډګر مخکښ شخصیت محترم دکتور لطف الله خیرخوا د زمري 24مه د باطل پر وړاندې د افغان ولس د حق بریا وبلله او ویې ویل چې افغانانو له یو لوی ناتار او دایمي اسارت څخه د خپلو وینو په بیه ځانونه خلاص کړل. دغه ورځ یو داسې څه دنیا ته ثابت کړه لکه د بدر ورځې چې ثابت کړي وو. هغه دا ده چې موږ د دنیا سره په تاریخ کې او د تاریخ په جریان کې یو ډېر جوهري او اصولي فرق لرو. دا کوم آیاتونه چې ما تلاوت کړ دا زمونږ او ستاسې د تاریخ قاعده تعینوي. مونږ وایو چې د تاریخ اصل محرک هغه د حق او د باطل نظریه ده، او د حق او د باطل نظریه دا د انسان د موجودېدو نه شروع او تر قیامته پورې به دغه ټکر روان وي. څوک به د حق په طرف ولاړ وي، څوک به د باطل په طرف ولاړ وي. خو که څوک د حق او د باطل وجود محسوسولی شي، خو که څوک د حق او د باطل د وجود دپاره په خدمت او په خپل مسؤلیت باندې پوهېدلی شي، خو کوم خلک چې د حق او د باطل نظریه نه لري هغوی وایي چې د تاریخ محرک هغه ماده ده، هغه طبقات دي په انسانانو کې چې د دې نه پیښې منځته راځي او دغه پیښې د تاریخ په توګه تفسیریږي. د سیاسي چارو شنونکي محترم حمید الله هوتک او د اهل تشیع نوموتی دینی عالم او مخور شخصیت علیزاده هم په نوبت سره د یاد تاریخي مناسبت اړوند خپل تاوده او ملي احساسات څرګند او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او خدماتي برنامو د ستاینې د یاد وزارت له مشرتابه د مننې ترڅنګ په ملي یووالي او د یو بل په منلو ټینګار وکړ. د کورنیو چارو د وزارت د رهبرۍ څخه یوه نړۍ مننه کوم چې نن داسې یو پرتمینه غونډه د کورنیو چارو په یاد وزارت په انګړ کې جوړه سوې ده چې نن د ډېر وختونو د لسیزو را په دې خوا زه نن وینم چې د افغانستان د ګوټ د افغانستان د هر قوم د افغانستان د هر ژبې ویونکي په دې غونډه کې برخه لري. او شکر الحمدلله د وطن هغه اصیل بچان چې ولسونو غوښتنه کول او ولسونه یې شاته ولاړ نن راغله. نن چې څومره کسان د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو انګړ ته داخل سوي دي نو هر طرف چې ګوري د خندا ډکې خولې یې په سترګو لیدلي دي. هیڅوک به شاهدي ورنکړي چې ما منډه خوله ولیدل. که هغه یونیفورم په تن وي، که هغه د لوړ مقام خاوند وي، که هغه یو عادي ساتونکی مجاهد یا سرتیری وي. دا د خوښۍ ځای دی. زه نن د دې سټیجه څخه د دې دغه شیشې چې دلته ولاړې دي جهانیانو ته یو پیام ورکوم د یو مسلمان افغان په حیث باندې.
جهانیانو تاسو چې دلته د ګرانې مور په نامه چې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک په خصوص مسلمانان ورته ډیره ښه عقیده لري، هغه بم هم پر ما باندې استعمال کوي. خو افغان بچان تا ته تسلیم نه سول. د تاریخ په اوږدو کې اشتباه دې کړې وه، اشتباه دې کړې ده. یو وار که یاداشت نه لرې مهرباني وکړه تیر تاریخ د افغان ولس او د افغانستان مطالعه کړه، بیا به ته داسې صحوه نه کوې او ځان به داسې په دغسې مرګونې شرم په داسې پرې کړې پزه به افغانستان څخه بیا په تیښته نه بریالی کېږي لکه دا و چې ځان بریالی کوي. ما خوشحال هستیم که امروز همه ملت افغانستان از هر قوم و ملت و زبان و نژادی که هستند تحت یک پرچم واحد زندگی می کند و از یک منبع اطاعت می کند. این بزرگترین دستاورد است و از طرف دیگر ما امروز استقلال واقعی داریم. همه نیروهای جانبرکت امارت اسلامی از شرق تا جنوب، از شمال تا به غرب این خاک را با دست خودش می تواند کنترل کند. این بزرگترین دستاورد است. از طرف دیگر امروز ما بزرگترین دستاوردی که داریم او امنیت است. همونطور که می‌فرماید نعمتان مشغولتان و صحت و الامان. بزرگترین آرزوی مردم افغانستان در طول 40 سال امنیت بودند که امروز الحمدلله امنیت در سراسر افغانستان برقرار است. ما می توانیم در سایه امنیت بقیه کارها را انجام دهیم. از طرف دیگر می توانیم بیان کنیم امروز مردم افغانستان بیش از پیش متحد است. همه مردم افغانستان از این نظام حمایت می کند. چرا؟ به خاطر که خدمتگزاران این وطن از خود افغانستان است و این مجاهدین افغانستان است که درد ما را به خوبی احساس می کند و هیچ وقت یک بیگانه نمی تواند درد ما را احساس کند و این مردم افغانستان است و این ملت افغانستان است که با دست خود می تواند کشور خود را آباد بسازد. غونډه د پولیس رادیو هنري خپرونو ادارې تکړه ممثلینو د تمثیل په وړاندې کولو د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معین محترم مولوي عبدالحق مخدوم په دعا سره په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ګډونوالو په یو غږ د هیواد د ملي او اسلامي ارزښتونو امنیت او ثبات د دفاع ژمنه وکړه. خو بس نه پوهېږي که نه ګوره نن د افغانستان هیپي برډے ټو هیپي برډے افغانستان او دا هیپي برډے څه بلا یاره یاره خو همدلته درته وایم عقل دې نشته که نه ګوره په همدې نن ورځ باندې چې دی که نه همدا نوي یاران زمریان درته ښیم او دا راغللی ټول افغانستان خړپ او خړوپ ونیو دې ته هیپي برډے وایي. څنګه دې خوښه ده؟ راځه نو ودرېږو ته دې سګرټ دې یو کش ورکړه. راځه راځه هی هی دغه شان دغه شان آفرین دغه شان نه یاره زه وایم ټول شی ختم شو سړیه. خوند خو شته پکې دنیا کې څه غوري دي اشنا پرېږدوم دا اوس مې هوا ته الوزولی هلیکاپټر کې ګوره فضا کې ګرځي دغه ته راغله یا خدایه یا خدایه دا څه شی وشو والکه پرېږدئ والکه یا خدایه مال کمندان صاحب نن د ستاسو نن ستاسو د رخصتۍ ورځ نه ده ولې مونږ وروره رخصت نه لرو 24 ساعته کار کوو که رخصتي که مبارکي که اختري که روزۍ. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير.